فارین پالیسي وای افغان جنګسالاران د نوې جګړې تابع نیسي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تاخر اغلاس وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. فارین پالیسي وای افغان جنګسالاران د نوې جګړې تابع نیسي. فارین پالیسي په خپله یوه نوې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان پخواني جنګسالاران سیاسي صحنې ته د راستنېدو لپاره تیاری نیسي. د مجلې په خبره کابل ته د طالبان د ننوتلو د شاوخوا 10 میاشتې وروسته افغانستان په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلک د افغانستان سیاست ته د پخوانیو مجاهدینو راتګ د طالبانو په پرتله ډېر ښه بولي. فارین پالیسي ورځپاڼه د ترکیې په انقره کې د افغان مشرانو د تېرې میاشتې غونډې ته په اشاره کې لیکلي چې سیاسي جګړې ته د قومي مشرانو شخصي لګښتونو راتګ په هیواد کې د خونړیو کورنیو جګړو د بیا پیلېدو په اړه اندېښنه راپور ورکړی دی. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.